دوستانو دا چې زموږ د ولسمشر په ټولنیزو رسنیو کې او بیا د OICCR سازمان چې دی زموږ محبوب ولسمشر یې په فساد کې ښکېل کړی و او لومړی فسادګر یې په ټول افغانستان کې راوستی و. د هغې د شخصیت د اعادې لپاره د یو افغان په حیث باندې بیا د مشرقي د رضاکار ځوانانو د رئیس په حیث باندې نړیوالو ته دا وایم په پښتو کې به زه دا ووایم چې نړیوالو ته یو پیغام پرېږدم تاسو افغانانو ته چې زما د ولسمشر د اعادې لپاره باید زه یو څه ووایم. دوستانو دا چې زموږ د ولسمشر کوم توهین شوی دی په ټولنیزو رسنیو کې او ولسمشر یې د فسادګر په حیث باندې نومولی دی، نو زه غواړم چې د ولسمشر د اعادې لپاره یو څه تاسو ته ووایم او نړیوالو ته دا یو میسج په انګلیش کې ورکوم، چونکې انګلیسي زما ژبه هم نه ده، زه خپله په پښتو باندې خبرې کوم، خو نړیوالو ته باید دا پیغام زه په انګلیش کې ورکړم چې هغوی مو ووایي چې په افغانستان کې داسې یو څوک شته دی چې د ولسمشر د دفاع لپاره د ولسمشر د شخصیت د اعادې لپاره باید یو څه ووایي. نو دا یو میسج ورته پرېږدم. President Ghani biography. President Ghani basically works in this country such as construction, mosque, school, hospital, in peace, in electricity, dams. President Ghani is ideologist person in the world. Every time Pakistan wants to destroy and distribute, Pakistan don't want a peaceful Afghanistan. Ashraf Ghani gives to large then from United States of America and NATO troops. Long life Afghanistan, ژوندی دی افغانستان، long life President Ghani.